نو دا یې به مونځ په خپل کور کې کوي، ستونزه ورته نشته ده. اما چې پوهېږي چې اوبه هم ورته شته نو هغه ملګري دي خیر یو څو دقیقې ورته وګوري، که هغه هم بیا نه ورته ګوري او هر څوک په عذاب دا کلي ته چې خلک رارسېږي بیا خصوصا د مسافرین هغه بیا یو له بل نه مخکې کېږي په کیسه کښېنوي نو خپل کور ته دې مونځ راورسوي. صحیح ده، دا ښه خبره ده. حاجي ولی جان صاحب الیکه نوی له قطر نه وایي په نغدو پیسې فرضاً دا سودا وي چې نن سبا کېږي فرضاً په 10,000 کېږي او په 10 روپۍ کېږي او په کښت په 15 ورکوي، دا څنګه؟ السلام علیکم. مهرباني مهرباني ورو تعالی ډېر شور دی، تعالی خوند راشي لږ چې څنګه ته څه سفیر وردګو نه خبرې کوم. شاپور سفیر صاحب ښه مهرباني وکړه سفیر. مولوي صاحب پوښتنه لرو. وایه صاحبه. نو یو تیاره کار کوو نو کافر وسط ښه نو موږ ته پیسې شرکت راکوي، دا کار څرنګه ده؟ دا ورته راکړه معلومات راکړه. څه شي کار کوي؟ بس ډریوران دي، ماشینان چلوو. سمه ده، صحیح شو. معلومات راکړه، ډېره مننه. صحیح شو. ښه نو محترم حاجي صاحب چې قطر دې اړیکه نیولې وه دې ته به یو عاجله ده یو مؤجله ده. عاجله ده معنی چې نقد په نقده پیسې درکوي او مؤجله چې نیټه پکې خو یو څه پیسې بیا هم پېشکي په نوم باندې چې ورته وایي هغه ترې اخلي نو دا روا ده، خو داسې نه چې بازار کې څه نرخ وي دنیا کې څه رواج یې دغه نه زیات کړي. السلام علیکم. السلام علیکم. مهرباني څوک له کوم ځي؟ زما غږ اورئ؟ ښه نو دې ته اړیکه را سره پرې شوې ده. غږ اورئ؟ اوس دې اړیکه پرې شوه نو غږ دې نه راته. ښه خوشحال لوګري صاحب اړیکه نیولې وه، مننه. نو اړیکه دې پرې شوه. نور آغا صاحب له وردګو نه اړیکه نیولې وه. په کابل کې د نجونو لباس په اړه څه وایي چې اکثر جعلي دي؟ نو موږ به بس څه پکې ووایو؟ د شریعت له نظره د لباس استعمالول حرام او ناروا دي. څنګه لباس چې تنګ وي، لنډ وي، چسپ وي، نری وي، مرغوب وي، دا ټول لباسونه څنګه دي؟ حرام او ناروا دي. بل دا قسم چې نران د ښځو لباس استعمالوي یعنې رنګه لکه د کابل هلکان او نجونې د سړی استعمالوي لکه د کابل جنکۍ چې ته ورته وایې. صحیح ده چې ورته ګوري ته ووایې چې کوم ماما روان ده هغه چې ګوري حالت ترې جوړه شي بېرته درته راوګوري، او هلکانو ته یې چې ګوري چې سر او کالی ته یې ګوري ته به وایې چې کومه صاحبه روانه ده هغه چې درته راګوري بس ماما یې بیا. نو دا د قیامت له علامو نه دي چې لباسونه د ښځې د نارینهو په شان لباسونه کوي او نارینه د سړی ښځو په شان باندې نن سبا ځوانان همدا کار کوي او نن سبا نجونه همدا کار کوي. بیا د موډرن خلک پنجابي کالي دي او د پلانکي کالي دي او د بسنګي کالي دي دا قطعا حرام دي، ناروا دي او شرعا جواز نه لري. السلام علیکم. السلام علیکم. استاد کې خیرت. مهرباني څوک له کوم دي؟ اکبر له غزني. اکبر صاحب مهرباني له غزني نه. مولوي صاحب موږ یو سوال د زه خپل دکاندار یم. ښه بیا بس له خوا سره کوم دکان دا دکان مالک یې وایي چې مقصد زه یې په ګروي ورکوم یا 1 لک یا 2 لک روپۍ د زما ضرورت دي. موږ ورته وایو چې نه موږ کرا باندې باید کرا درکړو دا خرابات راځي. نو اوس که چېرې دا دکان موږ پرېږدو موږ ته ضرر ده او که اوس څه رقم کوو ونیسو او که پرېږدو. ښه صحیح ده مننه عزتمند شي. خیر شي.
نو هغه څه بله پوښتنه دا کوه چې د چا پښه داسې اوږده غځېدلې چې ورته وایم دغه رقم جوړه شوې وي نو مونځ به څنګه کوي نو محترم ورور که داسې وه نو هغه جانه تکلیف وي ورته زحمت وي ورته درد ورته کوي یو مشکل لري نو په ناستې دې مونځ کوي اما که تکلیف او زحمت نه وي ورته بیا یې مونځ هغه شی نه کېږي السلام علیکم سلام علیکم مولوي صاحب جوړه مهرباني څوک له کوم دي داود ابن بغلان مرکزي نه ځان کړه داود بغلان مرکزي ښه پوښتنه کوو دا اجاره څنګه ده اجاره پوه نه شوم اجاره و د څه شي اجاره دغه د منډۍ زه خو د منډۍ په اجاره نه پوهېږم چې منډۍ اجاره سره کوي تشریح کړه سوال دی نو دغسې خو زه نه پوهېږم خو ما نه اجاره کړې او نه مې دې منډۍ کړې چې څه مطلب دی ته ښه او بل نور هغه صاحب درېیمه پوښتنه دا وکړه چې د نیاوسۍ له وجې نه یعنې سستي له وجې نه لمونځ په ناسته کول نو ګوره دغسې مه کوئ که نه چې ټول کارونه په ولاړې کوئ د لمونځ وخت چې راسي هغه بیا په ناستې کوي هلته زموږ ځای کې یو چا خبره کوله وه یو ښځه وه هغې به وایي جنګ به هم په ولاړې کوه خوراک به هم په ولاړې کوه صاحبونه په غوسه به هم په ولاړې وه خلخانې ته به چې کنځا به کول هم په ولاړې به کولې خو چې د لمانځه وخت به راغی ځای ته به یې په ناستې کوه داسې مه کوئ السلام علیکم وعلیکم السلام مولوي صاحب جوړې ښې عزتمند چې څوک له کوم دي مولوي صاحب زه یو لویه پوښتنه لرم نوم دې راته ووایه او تلویزیون غږ دې ښکته کړه نوم مې عبدالهادي د تګاب د ولسوالۍ ده عبدالهادي صاحب چې تلویزیون غږ دې ښکته کړه وایه مولوي صاحب زما پوښتنه داسې ده چې خدای ما ته داسې یو ژبه زړه راکړی چې زه د قرآن شریف تلاوت کوم او په 10 دقیقو کې سپاره ختموم او اوس لږ سپین ږیری شویم 15 دقیقو ته ورغلی یم او دغه غاښونه مې بولیدلي دي هغه حروف په خپل مخرج چې ادا کېږي لکه اظهار شو اخفا شوه غنه شوه قلقله شوه اوس یې په حق رقم ته نشم ادا کولی دې کې به ما ته څنګه چل شي بله پوښتنه نه لرې کاکا نه بله خو نه لرم همدغې معلومات یې راته راکړي بیا به ډېر صحیح دی انشاءالله عتیق الله صاحب له ایران نه اړیکه نیولې وه وایي موږ دلته پرځن دیوال نیسو او په 1000 روپۍ نیسو مزدورانو ته 800 ورکو خبر داسې چل ده محترم وروره دا هم د اجارې یو قسم ده که داسې وي چې تاسو د کار له مالک سره چې څوک کار د چا وي له هغه سره هم خبره کړې وي چې په 1000 روپۍ درته ویو صحیح ده په خپله هم کار ورسره کوي السلام علیکم السلام علیکم مهرباني السلام علیکم نو که داسې وه چې تاسو خپله هم کار ورسره کوئ بیا خو درته صحیح ده که نه اما که داسې وي چې تاسو د کار ونیسئ په 1000 روپۍ باندې او نورو ته ورکوئ په 800 روپۍ سپین لاس سپینې پښې ورته ناست یې 200 روپۍ تاسو ته مکملې پاتې کېږي د کار په آخر کې تاسو نه پیسې اخلئ نو ما ته خو ښه نه ښکارېږي یعنې اخلاقا هم دا ښه کار نه ده نو که په کار کې ورسره مصروف یې ښه خبره ده چې تاسې یا په دیوال په سر ورته ناستې کار ورسره کوئ خټه مټه تپې یا په کاګل کې ورسره وي یا په رنګ کې ورسره وي یا په نجاري کې ورسره وي چې هره ورځ ورسره وي نو بیا به درته څه ستونزه نه وي خو چې کار ورسره کوي اما داسې نه چې هغه څه دې په 1000 روپۍ خبره کړي او د خوار او غریب نه ته راوګرځې خولې بل څوک تویوي او ته مست مولا د خیر په غونډۍ ورته ناستې هیله بېله تا ته پیسې درځي نو داسې کول ښه کار نه ده
ښه عبدالباقي صاحب اړیکه نیوله ایران وایي د ولور په اړه باندې نو ویلې په موږ دې وبمني څوک ولور خو موږ ویلي وو چې دا ولول خو دې اخیستل نه دي په کار ځکه د خپل حر اولاد خرڅول دي د اصیل اولاد خرڅول دي نو د انسان خرڅول حرام ناروا او شرعا ده قطعي حرام دي خو دا څوک چې ولورونه اخلي که هغه یې ومني وروره السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم څنګه شیخ عزتمن سي څوک له کوم ځای اسد الله ایران اسد الله که سعد الله لا اسد الله سعد الله مهرباني مولوي صاحب ما دغه د دلته کار کوي روژې مو خوړل دي دا دلته وایي څنګه په افغانستان کې کار دې کوي ولې روژې خوړلې ګرمي ولا ستړیا ولا بلا خو نو څه شو مولوي صاحب مننه عزتمن صاحب په خیر خیر عبدالباقي صاحب بله پوښتنه دا کړه چې مسافري ثواب لري او که نه لري ولې نه لري او مسافر خو ډېر عزتمن خلک دي او کله چې څوک لاړ شي سفر شي نو خپل خپلوان هم دعاوې پسې کوي د کلي خلک هم دعاوې پسې کوي حتی که ماشومان هم دعاوې پسې کوي خو مخکیني سفرونه ډېر ښه ټول کلی به راوت خدای پاماني به ورسره کوله چا به پسې زړل چا به نښې ورکولې نن سبا مسافرۍ خو همداسې سولې چې خوند یې نشته ګیز دلته مازدیګر په دوبۍ کې سلام علیکم مولوي صاحب خدمت خیر